په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د کمولو په خاطر د ولادتونو ترمنځ د مودې ساتلو لپاره د جوماتونو له لارې د علماو او ملایانو د تبلیغ کولو غوښتنه کړې ده. نن په کابل کې په همدې اړوند د دیني علماو یوه ستره غونډه جوړه شوې وه. د غونډې جزئیات د رحیم ګل څاروان په راپور کې اورو. د زیږونونو ترمنځ د واټن د ایجاد په خاطر په دیني لحاظ د علماو د تبلیغ زیاتوالی او د مسجدونو د ملایانو تقریرونه د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا ښایي د میندو د مړینې لوړه کچه راکمه کړي. په داسې یوې ټولنې کې چې عام ولس د پوهې ټیټه کچه لري او یا هم له دین په ټولو اصولو نه پوهیږي، د علماو واز مخامخ په خلکو اثر غورځوي. روغتیا وزارت وایي همدې اصل ته په کتوی نن په کابل کې د شاوخوا اکثر ولایتونو ملایان او علما راغوښتي ترڅو د ولادتونو ترمنځ د مدت د فاصلې د ایجاد په خاطر د خلکو اذهان په دیني روایتونو پوه کړي. د صحي مشکلاتو له وجې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال خپل ژوند بایلي او د هرو 0 زیږدو ماشومانو نه 7 یې بیا ژوند لاسه ورکوي. روغتیا وزارت د دې مړینې د کچې د کمولو په خاطر د کورني تنظیم لاره مهمه بولي. به خاطر هزی که مردم دا چې خلک په علماو باور لري، کله چې خلک له علماو د ولادتونو ترمنځ د فاصلې په اړه اوري باور کوي او دا کار عملي کوي. په کلیوالو او ښاري سیمو کې دا چې ښځې د ولادتونو ترمنځ فاصله راوړي په دیني لحاظ ویریږي چې ګواکې ګناه ونه کړي. خو علماو بیا په دې کنفرانس کې ویل چې دا کار د شرع په لحاظ نه یوازې چې ګناه نه لري بلکې د اسلام ارشادات په همدې تړاو دي. خبره دا ده چې دا د مور او پلار ترمنځ په اخلاقي برخورد کې په کورني ماحول کې باید فیصله وشي ترڅو د اولادونو ترمنځ یو فاصله ایجاد شي او یو اولاد چې ښه تربیه شي، ښه قوي شي او د مور ښه شوده وروي، بل اولاد دنیا ته راشي. نو دا د اسلام د اصول نه خلاف خبره نه ده. د اسلامي ارشاداتو له مخې یوه مور باید د 2 ولادتونو ترمنځ 3 کاله فاصله ولري او یوه مور مکلفه شوې چې 2 کاله زوی ته شیدې ورکړي. علماو ویل چې دوی خلکو ته د دین دا پیغام د منبرونو لارې رسوي، خو خلک دغو اصولو ته باید درناوی وکړي. په خلکو کې دغه پوهاوی ډیر کم ده چې دغه مسایلو باره کې البته د موږ ټولنه سنتي ټولنه ده، په دې کې شک نشته چې په لرو پرتو سیمو کې دغه مسایلو لاقل دغه نه کیږي، یادونه نه کیږي په هر ملحوظاتو سیوي. مولوی رحیم الله رحمتي په میدان وردګو کې د دې موضوع د تبلیغ په اړه وایي. کال 12 میاشتې د هرې جمعې لپاره هغلته علماو ته وظیفه ورکوي، د خطبې عنوان ورکوي، موضوع ورته تعینوي او په دغو خطبو کې اکثره موضوعات چې دي هغه د کورنۍ اصول او د ولادت اصول همدغه موضوعات دي چې موږ علماو ته ورکوو او علماو د منابرو او د محرابونو له لارې خلکو ته رسوي. د 2019 میلادي کال د سروې له مخې 90 فصلو کې افغانان د کورني تنظیم په لارو چارو پوهیږي، خو له 22 فصلو کې دا لار عملي کوي. د زیږونې نه تر د بل ماشوم زیږونې پورې اقلا 2 کاله باید وقفه ونیول شي. امکان لري که ډیر ونیول شي 3 کاله 4 کاله هم ښه ده، خو والی دا ده چې یو خو سالم اولاد جامع ته تربیه کیږي، د اولاد تربیه، د اولاد سالمه روزنه دا ډیر ضروری ده. او دغه زر چې اولادات راوړي هغه بیا دغه د بازاري شوبدو ته پډري شوبدو ته متازيږي، هغه بیا اولاد وجود کې کمزوري راځي. عام افغانان بیا د علماو د تبلیغ ترڅنګ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې صحي خدمات کم دي د خدماتو د ارزي غوښتنه هم کوي ترڅو د دوی روغتیا بسیا وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د افغانستان په تاریخ کې دینی علماو د سیاسي ډګر سربیره په ډیرو ټولنیزو مادي او معنوي مسایلو او په کورني جوړښت او سالمه چاپیریال رامنځته کولو کې مهم رول لرلی دی. نن همدغه علماو د مور او ماشوم د روغتیا په اړوند د عامه پوهاوي په اړه د تبلیغ ژمنه کړې ده. که څه هم په افغانستان کې ښځې دومره په جوماتونو کې نه تر سترګو کیږي، خو چې څومره به دا ډول دیني کمپاین په کور کې ناستو میرمنو غوږونو ته ورسیږي. په هکله یې د کابل ولایت د ارشاد، حج او اوقافو د چارو له رئیس قاضي حفیظ الله سلام صاحب سره څو پوښتنې شریکو. قاضي صاحب، تاسو ته سلام وایم، پروګرام ته په خیر رالی. اول یو لنډه پوښتنه کومه چې تاسې به اوس په جوماتونو کې په دې اړه څه ووایئ چې په کور کې ناستې میرمنې به ستاسو په دې لارښوونو باندې عمل هم وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا صاحب، تاسو ته د امریکا غږ ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. تاسو په د سوال په جواب کې باید ووایم چې په دې کې شک نشته چې علما کرام په لرو پرتو سیمو کې د منابرو د مساجدو له لارې خپله وظیفه همیشه سرته رسولې ده
او په دې کې شک نشته چې اسلام د ښځې او ماشوم روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کوي. کله چې هغه د مور په نس کې وي دې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده، د مور صحت ته پاملرنه کړې ده، او د زیږون ترمنځ کومه فاصله ده په دې باره کې د قرآن آیاتونه دي چې الله جل جلاله په خپل مبارک کتاب کې فرمایي چې والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین من اراد ان یتم الرضاعه. په بل ځای کې فرمایي چې وحمله وفصاله 30 شهرا. دا ټول د دې دغه کوي چې په اسلام کې دغه د زیږون په مهال چې یوه فاصله موجوده وي، دا عملا په اسلام کې شته. یعنی یوه مور باید خپل اولاد ته 2 کاله او 4 میاشتې شیدې ورکړي او هغه د حمل میاشتې چې 6 میاشتې ورسره حساب کړي، نو تقریبا څه کم 3 کاله راځي. علما کرام په دې کې شک نشته چې خلکو باندې دا ضرور ده چې الله جل جلاله فرمایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خلکو ته تاکید سره دغه کوي چې تاسو له خپل مشرانو له خپل علما کرامو نه د دین په مسایلو کې پوښتنه وکړئ، بلکې حتمی پوښتنه وکړئ په کوم شیانو چې تاسو نه پوهیږئ. نو دغه سیمینار کې کوم موضوعات ذکر شو یا قاضي صاحب غوښتل مې یو ډېرې مهمې تخنیکي مسلې ته هم ذکر وکړئ. آیا تاسو د ژوند د هرې برخې په اړوند مسایلو دپاره کتابونه چې به په هغې کې دیني فقه او مسلې پکې په تفصیل سره ذکر شوي اوسي ټولو خطیبانو او علماو ته یې لرئ چې د کورنۍ سلامتي پکې به تبلیغ کړي دوی؟ موږ یو سلسله د وزارت ارشاد حج اوقاف د جناب وزیر صاحب په دغه موږ یو سلسله شروع کړې، امیدوار یو چې دغه په مخ پسې بوځو چې د مساجدو لپاره به منظمې خطبې تیارولې چې په دغو کې به مختلف ټولنیز موضوعات دینی مسایل په د منابرو لخوا علماو ته کرامو ته کتابونه چاپ کړي دي او په دې باندې په وزارت کې کار شوی ده او مشخصې خطبهګانې په دې کې د وزارت د مقام لخوا ټولو مساجدو ټولو ولایتو دغه کیږي. زه امیدوار یم چې دیني علما د منابرو له لارې ټولو دغو ټولنیزو موضوعاتو ته ځای ورکړي او دغه خلکو ته ورورسوي چې دا کوم مهم دي د دوی په ژوند کې د دوی په چاپیریال کې د ښځو په ارتباط یا د ولادت او د زیږون په حساب د دوی د صحت په حساب وزارت دغسې کړنلاره تر لاس لاندې لري او په دې باندې په موږ په مساجدو کې تبلیغ کوو خلکو ته هغه ټولنیز مسایل یا چې کومې پوښتنې دغه کېږي دغه مسایل ټولنیز اورول کېږي د علما کرامو لخوا. موږ عملا د ولایت کابل په څوارلسګونو ولسوالیو کې دغسې د خطبو له لارې کرام دغه کار کوي. بله قاضي صاحب سلام، یو وروستۍ پوښتنه مې شریکوله، دا مې یوه د خلکو اندېښنه ده چې باید د شریکه کړو تاسو سره. معمولا وایي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د جوماتونو خطیبان د جنت او دوزخ په اړه زیات معلومات ورکوي، خو د اسلامي مدنیت د ښځو او نارینهو د تعلیم او اقتصاد جوړېدو په هکله ته په خپله هم دومره معلومات نه لري. آیا په دې هکله د پوهو علماو د استخدام کوم پروګرام هم په پام کې لرئ که نه لرئ؟ اشنا صاحب باید ووایم چې په دې کې شک نشته دغه د امنیت خرابوالی د موږ په وطن کې دا روانې وځي د موږ ټول بنسټونه متاسفانه دغه کړي دي. ولې نه په دغه نوي پروګرام کې چې د خطبو له لارې خلکو دغه ته د وعظ و تبلیغ کېږي د دغو ټولو د اسلام د نورو ارشاداتو په څنګ کې دغو ټولو مسایلو ته دغه کېږي او د خلکو د پوښتنو په اساس هغه خطبې برابرېږي عیارېږي او خلکو ته دغه تبلیغ وخت په وخت په ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې د علما کرامو لخوا کېږي او دې ته توجه شته او موږ امیدواره یو چې خلک هم په دې کې ګډون وکړي او هغوی هم دا کوشش وکړي چې په دغو مسایلو د علما کرامو له خولې د دین له نګاه ځان پوه کړي او له هغوی نه پوښتنه وکړي او ځان دغه کړي. که علما په دې کې مسؤلیت لري په دې کې شک نشته، خلک هم اسلام دې ته رابولي چې دغو مسایلو کې پوښتنه وکړي او پوهاوی ولري په دې باره کې. مننه قاضي صاحب حفیظ الله سلام کورم ودان چې زمونږ بلنه هم نن منلې وه او په دې سړې هوا کې په کابل کې زمونږ سټوډیو ته هم تشریف راوړی. ډېره مننه کوو تاسو نه.